ما پسې ورځې یو کس راغی ماښام مانځه نه بعد مخکینۍ خبره ما ته وایي چې تا ویلي چې تعویض ناروا دی ما خپل رای نه ده ورکړې د پیغمبر نه مې حدیث را نقل کړی دی هغه حدیث دا دی او په دې کې دا دی چې تعویض ناروا دی نو ما ته وایي دا ګنګوهي صاحب او نانوتوي صاحب چې دا پخواني مولیان دي د دیوبند غټ وایي دا غټ خلک نه ما و غټ خلک و ما خبره خو تا تپوس زما نه تعویض وکړو بې لاړې داري نانوتوي صاحب او ګنګوهي صاحب یادوي ودې کې څه دي خو ما غټ خلک موږ هم منو چې ښه غټ مولیان تېر شوي ولې وایي هغوی وایي چې شتې نو اوس څه وکړو نو ما اوس به ده سره څه دغه کولی یا به عام سړی دی ما ورته وایم دا پیغمبر غټ سړی نه و دا هم ډېر غټ و وایي خو غټ نو ما اوس څه وکړو د پیغمبر ونه کړو نانوتوي صاحب وکړو څه چل وکړو ته چې ما ته دا وایې ما بې ادبي ما نه ده کړې زه منم نانوتوي صاحب ګنګوهي صاحب نور چې څومره د دیوبند اکابرین دي موږ یې قدر او احترام کوو خو غلطې ته وله غلطه وایو د هغوی غلطي ته موږ ښه صفا غلطه وایو غرډ علما تېر شوي دي د دیوبند د علماو دا علم د هغوی د علم سلمه یې سم نه د داسې علما په دې امت کې تېر شوي دي او د هغوی غلطیانو ته موږ غلطي وایو نو د دوی هغې ته خو غلطي وایو خو اوس د دې خبرې ته ګوره ما ته وایي دا غټ خلک نه دي نو ما یې دي نو وایي دغه غټ خلک وایي چې شتې ما هلته غټ سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې نشته اوس ته ما په دې پوه وکړه دا قصې د کوم ځای نه راوتې دي چې غټ او غټ پرېږده غټ او وړوکې دې ته وګوره یو طرف ته پیغمبر خبره وکړه بس خبره ختمه شو الشیخ عبدالسلام رحمه الله یو بیان مې اورېدو یو پیر درس د تفسیر نو په هغه درس کې یو ورځ مې مسله بیان کړه یو کس راپسې راغی ما ته یې وایي چې مولانا صاحب تا چې را مسله بیان کړه نو زمونږ د کلي هغه مولوي صاحب هم ښه غټ مولا دی وایي ما ورته چې ما خو تا سره انکار نه غټ به د بدن نه به غټ خو موږ د علم خبره کوو منم چې ستا مولوي صاحب به زما نه په بدن کې غټ به وي تکړه به وي پهلوان به وي دې کې زموږ اختلاف نشته خو دلته خبره د علم او د حق ده ته په دې کې ماته مه وایي زموږ مولوي صاحب غټ دی او هغه وړوکی دی دا ناشنا خبرې زموږ په دې معاشره کې چلېږي ستاسو مولوي صاحب چې دی هغه زموږ د مولوي صاحب نه غټ عالم دی ته پرېږده دا خبره یو عالم به غټ عالم وي منم ده ولې دا غټ عالم خطا کېدی نه شي خطا کېدی شي که نو دا غټ عالم چې خطا شو نو مسلې ته به یې څه وایو غلطه به ورته نه وایو که نه د غټوالي د لاسه به غلي پاتې شو نه هغه مسلې ته به موږ څه وایو غلطه به وایو سره د دې عالم د احترام د عالم بې ادبي به نه کوو دا به وایو چې او منو موږ چې دا ښه غټ عالم دی ښه تکړه عالم دی خو انسان دی یا تېر شوي دي یا خطا شوی دی یا ورته دلیل نه دی رسېدلی یا په دې خبره پوه شوی نه دی